ډېره ښکلې مشاعره وه، کامیابه مشاعره وه. زه ارشاد خان ته، سلیم خان لالا ته، نثار لالا ته او ورسره د هغوی ملګرو ته، خاندان ته، تاسو ته چې تاسو راغلی دلته او ناست چې شپه شوګیروئ د پښتو دپاره، د ژبې دپاره، د ولس دپاره، نو هغوی له مبارکي ورکوم. د سردار صاحب زوی ګوهر له مبارکي ورکوم چې دومره کامیابه مشاعره وکړه، ښکلې مشاعره وکړه، درنه مشاعره وکړه. خوی کې کلمر کله سپوږمۍ اوسم، خوی کې کلمر کله سپوږمۍ اوسم، خوی کې کلمر کله سپوږمۍ اوسم، اس حال کې اسمان تیار کې نه ساتم. ستړي مشي ملګرو، نن د سلیم خان ایډوکیټ د رواره او د زمونږ د ډېر ګران ملګري ارشاد خان د زوی واده و. په هغې کې ګورایات مشاعره را جوړه کړې وه او ډېر زیات خوند یې وکړ. د ټولې صوبای ضلعې ښایسته ښایسته شاعران راغلي وو او د پنجپیر کلي ولس هم راغلی و، مشران، کشران، ځوانان. او دغه مشاعرې چې دي نو دا ډېرې ګټورې دي. په خادو کې دې له رواج ورکول پکار دي او ځکه چې په دې مشاعرو کې زمونږ ځوانان هم راځي، ماشومان پکې هم ناسي او زمونږ سپینګیري مشران پکې هم ناسي. نو یو خو دا چې د هغوی تفریح وشي او دویمه دا چې هغوی ته یو میسج او پیغام هم میلاو شي. نو زما په خیال چې ټولو پښتنو له پکار دی چې په ځای د دې چې یو څه بل څه پروګرامونه را جوړوي، نو که دغه مشاعرې پکې دوام ومومي نو دا به ډېرې ګټورې وي. زما په خیال ښاد اوسئ، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. چې نه جومات له ورکړې، نه مدرسو له ورکړې، د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې او څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه د سړیتوب تنغۍ ټولې نه سړو له ورکړې. چې مونږ دا غوښتل چې زمونږ دا کلچر چې کوم دی، زمونږ دا چې کوم کار دی دا په ښه طریقه باندې وشي او بله دا چې دا پښتانه راغونډ شي او مونږ د دوی خیالات واورو او مونږ د دوی خبرې واورو او مونږ دا نوی کول چې کوم دی چې دا دې سره اشنا شي. نو د دې دپاره مونږ دا وایو چې په دې واده کې به انشاءالله مونږ مشاعره کوو. څه پکې ګورې پکې څه لټوې، څه پکې ګورې پکې څه لټوې چې د باڼو پستن مې زړه لټوې. هر څه له مخه خو د بیټک ټي وي چلوونکو ته هغوی مننه کوو چې زمونږ دا پروګرام، د خوشحالۍ دا پروګرام، دا مشاعره ټولې دنیا ته ورسوله. د دې نه پس د سلیم خان لالا او ارشاد خان د هغوی هم مننه کوم چې هغوی په خپله خادۍ کې چې دی نو د مشاعرې اهتمام وکړو، د پښتو د مشاعرې، چونکې دا کامپاله خلک دی، دا پښتو پاله خلک دی، نو دوی په دې خبره باندې پوهیږي. سلیم خان لالا او د هغه خاندان ټول، د هغه وروڼه، تره زامن، یو خو دا د خوشحالۍ خبره ده. بیا ډېره ښه مشاعره وشوه د هغه په خادۍ کې چې دی نو دومره ښایسته مشاعره وشوه چې هغه د هغې شای نشان هم وه. نو زه هغه د واده زلمي ته مبارکي ورکوم چې د هغه دومره د هغه خادي یو په څو چنده سیوا شوه. بله دا ده چې د دې د مشاعرو کې په سیمینارونو کې چې دی نو بیداري پیدا کیږي او د زیبا هنرونو سره د خلکو ذهني روزنه کیږي، د ولس ذهني روزنه کیږي، بیداري پیدا کیږي، پوهه خورېږي. ځکه چې دا یو رڼا ده، دا لکه چې اور ورکي او ستاسو بیا هم ډېر لوی کنټریبیوشن دی په دې کې چې تاسو دا خبرې بیا دنیا ته رسوئ. نو ډېر ښه پروګرام وشو او دا کلی چې دی نو دا خو د علامه طاهر صاحب کلی هم دی. څوک چې
ما خپل دا غنه دا اوریدلی چې بایزید انصاری یعنی پیر روخان دا زمون کامی اتل له زمون دا ذمہواری ده چې موږ به خپل کامی اتلانو صفایوم کو دا غنه دا خبرم ما اوریدلی و چې زما په توډيري کې ماشینو نو زه به چا په خپل ټانګه کې نه بوتلم ځکه چې جرمانه به لګي زه به یو خدای خدمتګار او هغه بوتلم یعنی د خدای خدمتګار سره دا غمینا تر دې پورې چې داسیم شوی دي چې د خدای خدمتګارو په ننګ کې هغه جیل ته تللی نو مطلب دا چې دا ډېر لوی خپل یو ډېر لوی نوزادګرو په دیني حواله باندې دا کله چې دی نو دا د ډېرو لویو خدای خدمتګاران هم دې پیدا کړي دي او داسې خدای خدمتګارو چې هغه چمیارو نو هغه به دا چې کوم ډاک پته راته نو هغه به وي چې دا به زه سپلای کې بندوم ځکه چې د پیرنګیانو سی آی ډي ډېره مضبوطه وه نو سپلای کې به بند کړو نو هغه به چې وبېړه 400 ته نو بیا به سپلای کولاو کړه نو بیا به هغې باندې تقسیم کړه ډاک مطلب دا چې دا کله چې دی دا د ډېرو زیږو پښتنو کله دی او موږ ډېر خوشحاله یو چې نن موږ دلته راغلي یو تاریخي کلم دی بیا د سردار بچي چې دی هغه هم ډېر نران دي چې هغوی دا تحریک پیدا کړ دا غورځنګ پیدا کړ د مشاعرې نو ټولو ملګرو د ټولو ملګرو مننه او ټولو ته مبارکي وایي ته ګلاب